پیر روخان پشان د قام خدمت کول غواړم زه د خوشحال خان فکر ته شمې بلول غواړم زه د خپل رحمان په ملغلرو پوهېدل غواړم نو زه قدر ته ویم بابا زه قدر ته ویم بابا او زه قدر ته ویم بابا بابا مسئول ته بوزه بابا مسئول ته بوزه د غږ نیوز ګرانو کتونکو زیم ستاسو کوربه سراج الدین سراجو نن موږ راغلي یو د مورنۍ ژبې د اهمیت په حق نه څه تپوسونه کول غواړو موږ غواړو چې هغه خبرې ستاسو سره شریک کړو وکیل صاحب د دروشخیلې اوسیدونکی دی په سیاسیاتو کې او په پښتو ژبه کې ماسټر کړی دی د دې نه علاوه د هغوی د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمات دي دغه خدمات چې دي نه په هغې کې د ده ډېر زیات کتابونه دي لیکلي دي چې د یو کتاب نوم دی د سیند په غاړه تګي چې دا ناول دی دویم کتاب دی لیکلی دی د بر سوات تاریخ په نوم باندې لیکلی دی او دریم کتاب چې دی دا دغه زمونږ کلی دی چې دا په دې کتاب کې هغه د دې مختلفو کلو وجه تسمیه لیکلې ده چې دا نوم د دې کلي ولې دی او په څلورم نمبر باندې بل یو افسانې د لیکلي دي چې هغې نوم دی د میګو کوټګۍ نو د دغه شخصیت سره ستاسو ملاقات کومه او غواړم چې د هغوی نه د پښتو د مورنۍ ژبې کې د تعلیم په هکله څه معلومات ترلاسه کړو نو وکیل صاحب که ماشوم له موږ په مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکوو د هغې به څه نقصانات دي تاسو په تفصیل سره زموږ سره خبره شریکه کوئ ماشوم هر وړوکی نوی پیدا کېدونکی وړوکی د مور د خولې یا د پلار د خولې د رون د خولې چې کوم ټکي اوري هغه هم د مرګه پورې یاد ساتي یاد پاتې کېږي قدرتي خبره دا یو انساني دغه داسې دی هغه جوړښت یې داسې دی د مایند سیټ یې داسې دی چې هغه به همدغه وایي او د دې نه انکار نه کېږي لکه زه ما ایم اے پولیټیکل ساینس کړی دی یا مې ایم اے بل څه شی کړی دی بل شی کړی ایون که موږ پای کې ایم فل او پی ایچ ډي هم کړي خو هغسې روانه ژبه موږ نه شو ویلی د هغې په ګریمر موږ صحیح نه پوهېږو د هغې په محاوره او په متل باندې موږ صحیح نه پوهېږو زموږ ډېر ملګري چې هغه بهر پاتې شوي نو هغه انګریزي په بل ټیون کې او په بل ډایلکټ وایي موږ یې دلته په بل ډایلکټ کې وایو هغې اصل وجه دا ده چې هلته هغه په هغه ماحول کې پیدا شوی لوی شوی او پاتې شوی نو د هغې د وجې نه د هغوی په ژبه باندې د هغه ځای د ټکو رنګ اوښتی رنګ پرې غورځېدلی او دلته ما چې څنګه وو چې زموږ ماشومان چې کوم پیدا کېږي نو د دې ځای نه واخله د آخري ژونده پورې د آخري وخته پورې هغه د وړوکوالي هغه چې کوم ټکي د هغوی اورېدلي دي او په ذهن کې پراته دي شپږم حیث کې پراته دي نو هغه ورته یادي هېرېږي نه یو خو دا خبره دویمه خبره دا ده چې زه که یو وړوکی پوهول غواړم په سکول کې نو که هغه ته د 1 2 3 او د اے بي سي او د واحد اثنين ثلاثه خبره کوم نو زما خیال دی چې هغه به دومره دغه نه کړي په خوارو باندې به چېرته 1% 2% ماشومان موږ دغه ته جوړ کړو او پښتو خو والي صاحب یو خبره کوله دا پکې اضافي غوندې خبر راغلی چې یاره پښتو خو دې کې پی ایچ ډي ته ایم فل ته ایم ته ضرورت نشته دې کې خو چې انپړ پیدا کېږي نو هغه هم پښتو وایي او هغه ډګري هولډر لري دې کې څه خبره ده نو یو د دې نه یو مثال به هم ورکړم چې په ټوله دنیا کې انګریزي او اسپانوي ژبه او جرمني او ایټالین دا درې څلور ژبې داسې وې چې دا په ټوله دنیا کې خلکو به یادولې جوړولې به او ځان به دا د دې دپاره چې انګریزانو ته فرانسیسیانو ته جرمنیانو یا نور چې کوم خلک دی چې موږ د هغوی په ژبه باندې پوهېږو او هغه زموږ په ژبه باندې پوهېږي نو موږ له به نوکري راکوي او زموږ به ژوند ښیي نو په یورپ کې بلا ډېرو خلکو دا کوشش کړی دی چې هغه د انګریزي زده کړي دا خپل ضرورت ته نو دغه څنګه زموږ هم ضرورتونه دي تعلیم لپاره هم زموږ ضرورت دی د ژوند تېرولو لپاره هم زموږ ضرورت دی او هغې له خپله ژبه پکار دی چې موږ په ښه او بد په لوړه او جوره پوهېږو او با محاوره یې ووایو شډل یې ونه وایو لکه داسې زموږ نور علاقې دي نومونه یې نه علم هغه یې لاس خپې ماتوي خو زموږ دا سیمه چې کومه ده دا هم د پښتنو سیمه ده خو په دې کې چې کومې ته موږ د یوسفزو لهجه وایو یعنې هغه یوسفزی ډایلکټ چې دی یا ورته د کابل وایو یا ورته د کوټې وایو نو دا نسبتاً
دغه نورو قبیلو علاقو دغه ژبو نه دغو د ډایرکټ نه بدله ده، اسانه ده، خوږه ده، روانه ده. نو موږ له پکار ده چې هم دغه خپلو بچو ته او نورو کشرانو ته هم دا ترغیب ورکړو چې هغه خپله ژبه ول او د هغې نه پس دي ایون نه که روسي زده کول غواړي نو روسي دې مې زده کړي. نو دغه زموږ هغه دی. بل اثر یې تاسو دا ووایئ چې دغه اثر دی که نه چې امریکا چې ده نو هغه بنیادي طور د هغه خو د بل څه دغه خو انګریزان هلته لاړه د هغو ژبې انګریزي کړه. نو هغه خو انګریزي وایي، د هغو که د بلې ژبې ټکی پکې یم او پوهېږي پې هم خو نه وایي، ترجمان ورته ناست. زموږ عربیانو ته مو فکر وکړو، عربیان تعلیم یافته دي او که بې تعلیمه دي، ځان ته ترجمان کې راولی دی او د هغو هغه خبرې په هغه بله ژبه کې اړوي. هغه دغه خپلې عربۍ نه شاته نه وړي، یعنې د دغې خبرې د ایوایډ کولو لپاره، د انګریزۍ د ایوایډ کولو لپاره یا د بلې پردۍ ژبې د ایوایډ کولو لپاره هغه څه شی کوي، هغه ځان له ترجمان ساتي. دغه د هغوی د خپلې ژبې او لګیا دي، هغه هم ترقي کوي، نور ملکونه هم ترقي کړې ده. زموږ نه وروسته ازاد شوي ملکونه دي، چین ته به وګورو، جاپان ته به وګورو، کوریا ته به وګورو. اوس په ایشیا کې د ټولو یو زوړ او کمزوری او غریب ملک دی سریلنکا، په هغې کې که وګورو بنګالیانو خپله ژبه چې هغه بنګله ساتلې، سرکاري ژبه یې ساتلې ده. نو که موږ هم او ژبه داسې نه زده کړي، ژبه یا په ماحول کې زده کړي یا په کورس کې زده کېږي، په کلاس کې. نو که موږ دا کلاس ته کړه نو زموږ واړه به بیا د انګریزۍ او د اردو خبره نه کوي چې زه د په انګریزي ښه پوهېږم یا زه اردو مې خوښه ده. بیا به دا خبره کوي هالنډی ټک به یې دی چې زما پښتو خوښه ده او په پښتو کې به هغه پوهېږم او په پښتو کې به جواب ورکولی شي. زه وایم چې وړومبنۍ ژبه زده کول، یعنې په هغې کې زده کول، هغه هم پښتو پکار ده. او پرایمري چې کوم ورته ابتدایي موږ دغه وایو تعلیم، هغه هم په دې پښتو کې پکار ده. ځکه که دا موږ په پښتو کې ور نه کړو نو هغه په 10% ټکو خو به پوه شي، خو په 10 ټکو به پوه نه شي. نو که سړی 100% خپله ژبه زده کول غواړي نو هغې دپاره په پرایمري کم از کم د دغه سطح پورې، بلکې د میډل د سطح پورې هغوی کې پښتو پکار ده چې هغې په ګریمر پوه شي، هغې په محاوره پوه شي، په روزمره پوه شي، هغې په تاریخ پوه شي. هغه به ډېر زر پک کوي، اخلي به. اوس په دې عمر کې چې شي یا د دې نه اخوا چې شي بیا ځینې ټکي پاتې کېږي. لکه زه به مثال درکړم، موږ خور او خویندې وایو، مور او میندې وایو، رور او وروڼه وایي. خو زموږ ځینې همدا پښتانه چې په کراچۍ کې دي یا په نورو علاقو کې دي یا په هزاره کې دي، نو هغه خور ته خوریانې، مور ته موریانې. دا هم څه خبره ده؟ بابي ته ورندار ته بابي. یعنې موږ سره پښتو کې ټکی شته که نه؟ موږ سره تندار ده، زموږ سره نیندار ده، زموږ سره خور او خویندې دي، زموږ سره ابۍ ده او دادا ده. موږ هر څه په دې باندې قربان کړه او څه شی ورته وایو؟ خوریانې، موریانې. نو که دغسې د پرایمري د سطح پورې د ټولو دپاره دغه شي، د قومي ژبه شي او د نصاب او د لوست ژبه شي، نو دا غلطیانې به بیا نه کېږي. ځینې ټکي به خوړلی کېږي نه او ځینې نوي ټکي به راځېږي نه. پښتو به هم هغه پاتې شي. او زموږ په وړو کې چې کم کمې د دې د لاسه، یعنې د کنوې کولو د لاسه، هغه دغه کې خو لینګویجز د وے اف کنوې زما په خیال د ملګری زموږ استاد صاحب به ښه پوهېږي چې دا خو د کنوې کولو یو ذریعه ده او هغه به دې ته ښه یادوي نو فایده به ورته رسي. او که ورته یاده نه وي، موږ په هم سترګې پټې کړي، حکومت په هم سترګې پټې کړي، بلکې سترګې پټې کړي نه، بلکې زموږ سترګې تړلي، نو بیا خو ښکاره خبره ده چې هغه به مور دین 50% چې دی هغه به افاهیږي، هغه به شل ګوړي یي به خو شل ګوړ به وي. ٹھیک شي. وکیل صاحب تاسو په خپل خبرو کې دا وضاحت وکړو چې لکه مورنۍ ژبه چې دا پای کې ابتدایي تعلیم ډېر ضروری دی. کوم ملکونو چې داسې کړي دي نو دا هغې نتایج ستاسو په خیال باندې مثبت راغلي دي؟ کوم زموږ چاپېره چې نور ملکونه دي هغوی زیات زور په دې خبره ورکوي چې موږ زموږ بچو ته د په مورنۍ ژبه کې تعلیم وشي او هغو کړي هم داسې دي، نو د هغې نتیجې مثبت راغلي دي او که نه داسې څه پهلو پکې شته؟ صراحتاً د مثبت نه زیات مثبت دي. چین ته تاسو فکر وکړئ، موږ اوس روان یو صرف د ژبې زده کولو لپاره. دا که هغوی په خپله ژبه کې تعلیم نه وی کړی او تحقیق یې نه وی کړی او دې حد ته نه وی رسېدلی، نو
خو دا د څه د لاسه دا د خپلې ژبې د لاسه د نورې دنیا سره هم اوس هغه په سیالۍ کې د خپلې ژبې په سر که موږ وروسته وګورو دا خو ګورباچوف راغی څه چل ولې وکړه شی مات کړه که نه هلته خو ټولو د ټولو اوس هم د هغه چې په مورنۍ ژبه کې دی یعنې هغه کومه د هغو متفقه روسي چېرې په هغه ژبه کې دی هغه لګیا نه دي ټول دنیا کې مقابله کوي بیلنس یې ساتلی دی د ټولې دنیا بیلنس یو طرف ته په پړله کې روس پروت دی او په بله پړله کې امریکا پرته ده وای زه د خپل غازي امان ارمان پوره کول غواړم وای زه د غني خان فکر دنیا ته رسول غواړم وای زه روښانه فکر په خپل قلب ویښول غواړم نو ځکه درته وایم بابا ګرانو مینوالو د تعلیم د مورنۍ ژبه کې د تعلیم د اهمیت په هکله موږ د وکیل صاحب سره خبرې وکړې او هغه موږ پرله پورې معلومات واغستو اوس زه ستاسو ملاقات د یو بل شخصیت سره کوم دا شخصیت چې دی دا شیر محمد صاحب دی شیر محمد صاحب په انګریزۍ کې او په پولیټیکل ساینس کې او په ایجوکیشن کې ماسټر ډیګري د پیښور یونیورسټۍ نه اغستې دي انګریزۍ استاد دی موږ غواړو چې د هغه سره هم یو څو خبرې وکړو او ستاسو ملاقات ورسره وکړو نو شیر محمد صاحب زموږ خبره په مورنۍ ژبه کې په تعلیم باندې ده جی تاسو ما ذکر وکړو چې تاسو په انګریزۍ کې په پولیټیکل ساینس کې او په تعلیم کې ماسټر ډیګري اغستې دي د دې نه علاوه تاسو امریکې ته د انګریزۍ ژبې د تربیت لپاره هم تشریف وړی دی نو زه غواړم چې تاسو د مورنۍ ژبې په هکله زموږ پروګرام دی چې مورنۍ ژبې په پښتو د مورنۍ ژبې په تعلیم کې څه اهمیت دی آیا پکار ده چې ماشوم له دې بنیادي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي او که تاسو داسې بل څه موقف لرئ ستاسو زه بالکل د خبرې ستاسو زه تایید کوم په دې کې هیڅ شک نشته چې ماشوم له په مورنۍ ژبه کې سبق چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی زه به د حمزه بابا یو شعر چې دی د هغې زه به تاسو سره شریک کړم حمزه بابا وایي چې خپلې ژبې خپل تهذیب ته چې شا کړه مرګتیا د هغه قامه ژوندون نه کا اول خپله ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عبارت خو سمون نه کا ډېر ښه دي ډېر نو زه وایم چې خپله ژبه کې تعلیم چې دی خاص کر په لومړني 3 کاله کې یا لومړني 15 کالو کې دا ډېر زیات ضروري دی دې وجه دا ده چې د ماشوم چې دی د هغه ذهني پختګي وشي نو کله چې د هغه ذهني پختګي وشي نو هغه بیا نورې ژبې چې دي یا نور علمونه چې دي هغه بیا ډېر په اسانه باندې بیا هغه حاصلولی شي نو او د دین علاوه هغه د خپل کلچر سره هم چې دی هغه په هغه کې دغه پاتې شي د خبر پاتې شي با خبر نو هغه نه خپل کلچر هم هیر نشي او دین علاوه دغه ذهني پختګي هم وشي نو دا دیو جنا په اولنې تعلیم چې لونی د پرایمري ایجوکیشن یا ابتدایي تعلیم چې هغه په خپل ژبه کې ډیر زیات ضروري دی لینګویج ته زده یو سکل د یو هنر په دغه باندې ګورم دا یو هنر دی خو چونکی یو ماشوم چې هغه خپل ژبه زده کوي هغه بیا د نورې ژبې ډیره په اسانه زده کولای شي نو د دې نه موږ هم انکار نشو کولای لکه نن سبا انګلیش دا یو انټرنیشنل بین الاقوامي ژبه ده او د دنیا ټول لټریچر چې دی هغه تقریبا هغه په انګلیش کې دی څومره ریسرچ نن سبا کېږي یا کومه ټیکنالوژي چې دغه ژبه چې دغه انګلیش دی نو په دې وجه باندې انګلیش موږ له هم انګلیش له هم اهمیت پکار دی او انګلیش موږ له هم زده کول پکار دی لکه داسې نه چې موږ صرف خپل ژبه چې زده کو انګلیش یا اردو چې کومې ژبې دي دا موږ هېرې کو ځکه وروسته بیا موږ ته مسلې که زموږ دغه چې دي سټوډنټس چې دي که هغه مخکې تللی غواړي هغه یونیورسټۍ ته تللی غواړي هغه بیا پروفیشنل ایجوکیشن حاصلول غواړي یا نور داسې هغوی ته بیا د انګلیش ضرورت راتلی شي ځکه هلته بیا لټریچر په انګلیش کې بیا جی نو په دې وجه انګلیش هم زده کول پکار دي او هره ژبه چې زده کوي نو هغه ښه زده کول پکار دي رڼا د علم په خپل قام کې خورول غواړم وای زه د جهالت دی په تعلیم را پرځول غواړم وای زه د خپل پرېوتې قام اسمان ته رسول غواړم مینوالو زه ستاسو ملاقات اوس د یو ماشوم سره کومه د دې موضوع په حواله باندې به د هغه سره هم خبرې کوو نو زه یو ماشوم چې د هغه نوم دی عیسی روهیل حکیمزی د هغه نه تپوسونه کومه تاسو وایو مو اورئ او موږ به ترې هم خوند واخلو بچیا ستا څه نوم دی عیسی روهیل حکیمزی بچیا تاسو ته په سکول کې کم مضامین ښیي اردو میتھس SST انګلیش اسلامیات او ساینس
ساينس نه بس ته خو به دې ډېره غټه یي اوري غټه ده اوري راوړی شي کور ته اوري بچیا تاسو ته په سکول کې د پښتو مضمون پکې نشته ناري نشته پکې د پښتو مضمون دا ولې نشته بس اوري نو بچیا تاسو په سکول کې چې خبرې کوئ د استاد سره د خپلو ملګرو سره نو تاسو باندې پابندي ښودلې چې تاسو په کومه ژبه کې خبرې کوئ په انګلیش او په اردو کې په انګلیش او اردو کې به کوئ او څه وایي چې خپله به ژبه به نه وایي نو بچیا دا ډېره د افسوس خبره نه ده چې موږ پښتانه یو او موږ ته په خپل سکول کې موږ دا پابندي لګي چې تاسو به په پښتو کې خبرې نه کوئ دا بده خبره به نه بده خبره ده بده خبره چې تا ته خپله د مورنۍ ژبه کې تا ته په تا باندې پابندي لګېدله چې تا ته نه په کتاب کې پښتو ښایي او نه درته نه سره خبرې به پښتو کې کوي هسې بچیا ستا څه خیال دی که ستا د وړوکوالي دا سبق چې دی تا ته په خپله ژبه کې وښایي دا به ښایي او که نه په دې اردو انګلیش کې درته ښایي نه دا به ښایي پښتو په پښتو کې به پې ښه پوهېږي مینهوالو تاسو د ماشوم عیسی روهیل حکیمزي صاحب خبرې مو اورېدې د شیر محمد صاحب خبرې مو اورېدې او د وکیل حکیمزي صاحب خبرې مو اورېدې نو زه په دې خبرو باندې ستاسو نه رخصت اخلم ستاسو د اورېدو ډېره ډېره مننه او ستاسو توجه ډېره ډېره مننه